ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د خوراکي توکو د کمښت خبرداری ورکړی. په سلامونو مه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړې نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت او لوږې خطر ډیر کړی دی. ښاغلي ګوتریش ویلي دي د جګړې له کبله وار له مخه د نړۍ بېوزله هیوادونو کې د بیې لوړېدو سره غذایي امنیت خراب شوی دی. نوموړی وایي له اوکراینه له جګړې د وړاندې مهال په کچه د خوراکي توکو صادرات بیرته پیل نشي، نړۍ به له داسې لوږې او قحطۍ سره مخ شي چې ښایي کلونه به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا څرګندونې دغه سازمان کې د خوراکي توکو په اړه غونډه کې کړې دي. دا ناسته داسې مهال شوې چې ملګري ملتونه وایي د تیرو 2 کلونو اوږدو کې نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوراکي امنیت له اړخه خورا ناوړه حالت کې ژوند کوي له 115 څخه 206 میلیونو ته لوړ شوي دي. ښاغلي ګوتریش ویلي دي په اوکراین د روسیې یرغل خوراکي امنیت چې له وړاندې نړیوالې تودوخې او کورونا وبا له کبله ښه نه و لا پسې ځپلی دی. د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین له بندرونو د غلو دانو غوړیو صادرات درېدلي دي. اوکراین پراخې کرنیزې ځمکې لري او تر جګړې وړاندې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته د لمرمخو غوړیو غنم او نورې غلې دانې صادرولې. د اوکرایني صادراتو له درېدو سره د نړۍ مارکیټونو کې د دغو محصولاتو بیې د پام وړ لوړې شوي دي. ملګري ملتونه وایي نړۍ کې د خوراکي توکو بیې د تیر کال د همدغو ورځو شپو په پرتله 10 سلنه لوړې شوي دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.